نن زما او ستا په دې سپېره علاقه کې کوم کارونه شته که زما مرګ په یاد سي حاجي صاحب ستا مرګ په یاد سي زما نه ستا مرګ په یاد سي دا بل مرګ په یاد سي امن و امان به راځي زما دې په ذات د خدای قسم یې په دې ملک کې به عادلانه حکمراني راځي زما او ستا نن مرګ یوري مرګ سهار څه دا پیغام کوي انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات ای غافله ای بده زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې د مور او د لولو په مابینځ کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات هغه شیرین ورونه هغه شیرین خوندې چې سره ګران وي زه مرګ هغه شی یم چې د ورور او د خور منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي افرق بين كل حبيب زه هغه مرګ یم چې د هر دوست د پلار او د مور د زوی او د مور د مور او د لور د لور او د پلار منځ کې جدایي راولم غرور مه کوه انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې هغه ښایسته زنانه هغه ستا حلاله منکوحه ښځه چې ته ورباندې مین یې دا پر تا باندې مین وه ستا او د دې منځ کې جدایي راولم انا الموت الذي اخرب الديار زه هغه مرګ یم زه هغه مرګ یم چې تا په لکو خرچې پر کولې تا په عربو پیسې په مصرفولې تا ځان لره بګیولې او پلاټونه جوړول اخرب الديار زه دې دا ټول شان خرابوم انا الموت الذي اعمر القبور زه مرګ هغه مرګ یم چې په ما باندې قبرونه آباد دي قبرونه زبردسته قبرونه زیاتوم واطلبکم وادرککم فی بروج مشیده او په تا پسې روان یم په تا پسې ګرځم هر ځای که رالې موټي ته هر ځای کې مې منګل ته رالې ولو که په سختو برجو کې ناست لا دې زما په ذات ته خدای قسم مې که راته ولاړ سې هلته به درځم هلته به درځم امریکا دې نه ولیدل لندن و جاپان و هغه کسان چې په اقتصاد کې د ټول لوړ رسېدلي دي په ساینس پوهه کې د ټول لوړ رسېدلي دي د دغه بې عقلانو د دغه ړند سترګو په سترګو دې خدای تباه و برباد ړانده وکاڼه کړي ویل زه افغانستان د دې ځای نه وینم هر څه کولی نن د کورونا د وایرس په وجه باندې یو کوچنی وایرس دی وایرس دی 420 وارې غټ شوی دی د یوې غوماشې برابر دی ونیسه دفاع وکړه په میلیونو کسان یې له منځه یوړه دفاع وکړه په ملک نازېدې په دولت نازېدې په ساینس او ټکنالوژي نازېدې په تیاره او په دوربین نازېدې په رقم شیانو باندې نازېدې راوړه اوس وکړه علاج د دې څه شوله ستا علاج تا خو زه داسې یم چې افغانستان کې به زه یو ځل کې امن راولم ټول مملکت کې اسلام به ختموم افغانستان به بربادوم عیسایت به راولم نن څه شو الله فیصله جلاله انا الموت الذي اذوق مخلوق الا يذوقني اس مخلوق زمانه والله که ولاړ شي چې زه څه کړی اس مخلوق سلیمان علیه السلام سره خپل امتي ناست په دې وخت کې اسرائیل علیه السلام راغی دا امتي ته ډېر درس کله چې سلیمان علیه السلام سره اسرائیل ولاړې دا خپل امتي سلیمان علیه السلام ته وایي ای د خدای نبي دا څوک چې ما ته دومره ډېر کتل هغه ورته ویل دا خو اسرائیل و چې د چا روح کاږ دی به دې واخیست ول ما په ځان سره خلاص ما خیال ما وایي ما به د دې ځای صبر کوي ما به د دې ځای صبر کوي سلیمان علیه السلام هوا ته امر وکړي دومره ځایه لرې واستوئ چې 40 کاله مدت کې سفر کې سړی په هوا باندې په یو ګړي کې بوماش نامي یو ځای دی د سمندر په مابینځ کې یو جزیره ده و دې ځای ته ورسېد هلته اسرائیل راغلي روح یې واخیست یو وخت بیا د سلیمان علیه السلام سره اسرائیل بیا ملاقات کوي وایي بله ورځ راغلی وي زما امتي ته دې کتل هغه دې وبېروي هغه وایي ما په دې کتله چې د ده د روح کښلو ځای هغه و په مابینځ کې ډېر زیات واټن و ډېره فاصله وه ما و سړی دا به څنګه رسېږي دا به زه څنګه دا روح کاږم هغه چې هلته ورغلم دی ولاړ ما روح مرګ دا ټله فیصله ده